بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامی امارت ویاند محترم مولوی ذبیح الله مجاهد، د افغانستان اسلامی امارت مرستیال ویاند محترم ملا حمدالله فطرت، د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز رئیس محترم مولوی نعیم الحق حقانی، د بیلابیلو امارتي ادارو محترم ویاندویانو، د رسنیو محترم استازو، په تالار کې ناست حاضرینو او ګرانو هیوادوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز یک شنبه مورخ 11 اسد سال 1405 هجری شمسی در ادامه برنامه حکومت در آینه مطبوعات و در چارچوب هفته اقتصاد و خودکفایی مهمترین دستاوردهای وزارت اقتصاد، وزارت معادن و پترولیم، وزارت مالیه، وزارت ترانسپورت و هوانوردی، وزارت صنعت و تجارت، وزارت زراعت آبیاری و مالداری، اداره معیار و کیفیت و د افغانستان بانک از سوی سخنگوی مرکزی امارت اسلامی افغانستان ارائه خواهد شد. در پایان این نشست خبری و پرسش‌های خبرنگاران محترم هم پاسخ ارائه می شود. د دې ناستې د الله منورتوب لپاره خپل ګران همکار حنیف صاحب ته بلنه ورکوم چې د قرآن عظیم الشان څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. د خپل ګران همکار محترم حنیف صاحب نه په مننه اکنون از محترم مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان احترامانه تقاضا میکنم پیرامون نشست امروزی معلومات خوش ارائه بفرمایند. مجاهد محترم تاست. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د امارتي ادارو درنو مسؤلینو، د رسنیو قدمونو استازو او ګرانو هیوادوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د حکومت د مطبوعاتو په هنداره کې د برنامې په دوهمه خبري ناسته کې سره راټول شوي څو د اسلامي امارت د هغو مهمو اقتصادي لاسته راوړنو، اصلاحات او پرمختګونو روښانه او مستند انځور له ولس او رسنیو سره شریک کړو چې د هېواد د اقتصادي ودې، د ملي تولیداتو د پیاوړتیا، د پانګونې د جلب او د ځان بسیاینې د بنسټونو د ټینګښت لپاره ترسره شوي دي. اقتصادي ځان بسیاینه یوازې یو اقتصادي موخه نه ده، بلکې د هر خپلواک هېواد د عزت، ثبات او دوامدار پرمختګ اساسي بنسټ جوړوي. هر څومره چې یو هېواد په خپلو کورنیو سرچینو، تولیداتو او بشري ظرفیتونو تکیه وکړي، همدومره د اقتصاد خپلواکي، ملي ځواک او د خلکو هوساینه پیاوړې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت هم د همدې لیدلوري په بنسټ په 1440 هجري قمري کال کې د اقتصادي اصلاحاتو، د پانګونې د پراختیا، د طبیعي سرچینو د اغېزناک مدیریت، د صنعت او سوداګرۍ د ودې، د کرنې د پیاوړتیا، د
د مالی او بانکي نظام د ثبات د ترانسپورتي زیربناو د پراختیا په برخو کې مهم او عملی ګامونه اخیستي دي. درنو وزارو او قدرمنو هیوادوالو، نن د اقتصاد او ځان بساینې اونۍ په چوکاټ کې د اقتصاد، قانون او پترولیم، مالیې، ترانسپورت او هوانوردۍ، صنعت او سوداګرۍ او کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارتونو، همدارنګه د معیار او کیفیت ادارې او د افغانستان بانک مهمې لاسته راوړنې له تاسو سره شریکوم. مهمترین دستاوردهای وزارت اقتصاد در سال 1447 هجری قمری: الف، در بخش اسناد حکومتداری در سال 1447 هجری قمری استراتژی 5 ساله انکشافی افغانستان ترتیب و پس از اخذ تایید کمیسیون اقتصادی از سوی رهبری امارت اسلامی افغانستان منظور گردید. این استراتژی دارای 3 رکن و 15 برنامه دارای اولویت‌ها بوده که برای تحقق اهداف انکشافی کشور مانند حکومتداری خوب و حاکمیت قانون، امنیت و نظم عامه و توسعه اقتصادی و اجتماعی ترتیب شده. در این استراتژی برنامه‌های بهبود فضای مناسب سرمایه‌گذاری و رشد صنعت و تجارت نیز شامل می‌باشد که برای جلب سرمایه‌گذاری، بسیج منابع داخلی و تقویت هماهنگی بیشتر میان سکتور عامه و خصوصی تدوین و اجرا شده است. در سال 1447 هجری قمری وزارت اقتصاد با ترتیب طرح تسهیل جلب و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، چارچوب‌های رشد صنایع کوچک و متوسط، رشد گردشگری بومی، زراعت پایدار، ایجاد مناطق صنعتی، رشد اقتصادی، صنعت و زراعت، جلب سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش وابستگی به واردات و حمایت از تولیدات داخلی کشور گام‌های عملی برداشته است. په 1440 هجری قمری کال کې د قانون او پترولیم وزارت مهمه لاسته راوړنې: الف، د قانونو په برخه کې په 1440 هجری قمری کال کې د سرو زرو، مرمرو، نفټایټو، کرومایټو، د ډبرو سکرو، مالګې، اوسپنې، سرب، جست، پولیمیتال، فلورایډ، ګچ، ګرانیټ او رخامو د انکشاف او استخراج ګڼ شمېر قراردادونه لاسلیک شوي چې ورسره د قانونو استخراج لا مسلکي او معیاري شوی. په همدې موده کې د لویو او کوچنیو کانیزو پروژو په برخه کې له 10 میلیارد افغانیو څخه ډیره پانګونه هم شوې. همدارنګه د هیواد په 20 ولایتونو کې 45 نوي کانیزي ساحې کشف او ثبت شوي. ب، بخش داوطلبی‌ها در سال 1447 هجری قمری به تعداد 350 پروژه معدنکاری در ولایات مختلف به داوطلبی سپرده شدند و یا اجازه نامه صادر گردیده است. از این جمله به تعداد 2 پروژه معدنکاری مقیاس بزرگ مرمر و طلا در ولایت دایکنی و تخار و 85 پروژه های معدنکاری مقیاس کوچک با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عقد کرده است. همچنان به تعداد 1138 اجازه نامه معدنکاری حرفه‌ای و به تعداد 72 اجازه نامه پروسس مواد معدنی نیز صادر کرده است. در سال 1447 هجری قمری کار روی تدوین مسوده قانون جدید معدن، پالیسی ها و طرزعمل‌های تکنیکی معدنکاری و مسوده استراتژی تشویق و جلب سرمایه‌گذاری ها در سکتور معدن جریان داشته است. جیم، د کارموندنې په برخه کې د قانونو د قراردادونو له امله 50,000 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې او د دې بهیر له پیل راهیسې تر اوسه پورې په ټول هېواد کې په مستقیم ډول شاوخوا 200,000 کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شوي.
مهمترین دستاوردهای وزارت مالیه در سال 1447 هجری قمری. الف، در بخش گمرکات در سال 1447 هجری قمری به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم برای عبور و مرور اقلام دهها پروژه انکشافی و تجهیزاتی در گمرکات کشور تطبیق شده است. فعالیت گمرکات بزرگ کشور به طور 24 ساعته تنظیم و سیستم ایسیکودا به طور 24 ساعته فعال گردیده است. همچنان طی همین مدت به مشکلات تاجران به اسرع وقت رسیدگی شده، از امور گمرکات کشور به صورت مداوم نظارت به عمل آمده و در بخش ساده سازی پروسه‌های گمرکی تلاش‌های مستمر انجام شده و نیز در شاهراهای کشور از قاچاق اموال تا حد ممکن جلوگیری به عمل آمده است. د 1440 هجري قمري کال په اوږدو کې د معیار او کیفیت ادارې مهمې لاسته راوړې. په 1440 هجري قمري کال کې د کانونو، کیمیاوي او پلاستیکي موادو، نساجي، ساختماني، د برېښنا او نفتي برخو لپاره 288 کورني معیارونه او د ازموینې طریقې چمتو شوي. د دې ډلې 9 کورني معیارونه او د ازموینې طریقې د اقتصادي کمیسیون له لوري تایید او د منظوري لپاره د مشرتابه مقام ته استول شوي. همدارنګه د خوراکي توکو، برېښنایي تجهیزاتو، طبي وسایلو کې 23 کورني معیارونه د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا منظور شوي. تر اوسه پورې د اقتصادي، صنعتي او خدماتي برخو لپاره ټول ټال 1003 کورني معیارونه تصویب شوي. ب. د فني همکاریو په برخه د معیار او کیفیت اداره د نړۍ له معتبرو سازمانونو لکه د معیارونو نړیوال سازمان، د برېښنا تخنیک نړیوال کمیسیون او د اسلامي هیوادونو د معیار او اندازه پیژندنې انسټیټیوټ فعال غړیتوب لري. دغه اداره له یادو نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ د هیواد د معیاري کولو او د کیفیت د بنسټیزو جوړښتونو د پراختیا بهیر هم په مخ دی. ورسره د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، چین، عمان، کویت، جاپان، اندونیزیا، مالیزیا، بنگلادیش، سریلانکا، ایران، روسیې، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو له معیاري ادارو سره تخنیکي همکارۍ هم دوام او د تجربو د تبادلې، ظرفیت لوړونې او در بخش ثبت کیفیت در سال 1447 هجری قمری به تعداد 104,840 نمونه مربوط به 127,211 محموله مواد ساختمانی، 5,256 نمونه مربوط به 2,943 محموله تجهیزات برقی و 997 محموله مواد نساجی، چرم و کاغذ در بنادر کشور مورد آزمایش قرار گرفته است. در نتیجه کېدای په ډېره بخښنې سره چې زموږ په انسټنټ کې ستونزې دي. همچنان طی همین مدت به تعداد 1,032 نمونه مواد ساختمانی، 371 نمونه تجهیزات برقی و 1,304 نمونه مواد نساجی، چرم و کاغذ آزمایشگاه‌های مرکزی این اداره مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن غرض اجراءات بعدی به مراجع مربوط ارسال گردیده است. در سال 1447 هجری قمری به منظور تثبیت کیفیت و جلوگیری از واردات اجناس بی‌کیفیت به تعداد 8 آزمایشگاه‌های تجهیزات برقی، نساجی، چرم و کاغذ در بندرهای فرا، نیمروز، حیرتان، آقینه و اسلام قلعه، همچنان در مراکز ولایت‌های هرات، قندهار و بلخ فعال و تجهیز گردیده است. همچنان به منظور اعمار و تجهیز کمپلکس‌های آزمایشی در سطح کشور قرارداد به ارزش
46 میلیون دلار برای مدت 5 سال با نمایندگی شرکت بین‌المللی هندی عقد کرده است. مهمترین دستاوردهای در افغانستان بانک در سال 1447 هجری قمری: الف، در بخش ثبات ارزش پول افغانی. در سال 1447 هجری قمری در افغانستان بانک با استفاده از ابزارهای مختلف سیاست پولی تلاش نمود تا از نوسانات شدید ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی جلوگیری و ثبات نسبی را در بازار ارز حفظ نماید. تنظیم حجم نقدینگی در بازار، برگزاری لیلام‌های ارزی، نظارت دوامدار بر بازار اسعار و مدیریت مناسب عرضه و تقاضای پول از مهمترین اقدامات انجام شده در این بخش بوده است. سال 1447 هجری قمری نسبت به سال گذشته بیش از 6% افزایش یافته است. در سال 1447 هجری قمری در این سال مجموع پول افغانی در گردش به 409 میلیارد افغانی رسید و در همین مدت به ارزش 2 میلیارد و 541 میلیون و 645 هزار افغانی نظارت ببخشید. 1430 هجری قمری کال په ترڅ کې 1430 هجری قمری کال په ترڅ کې پر بانکونو حضوري او غیر حضوري څارنې ترسره شوې. د هغوی مالی وضعیت او د نقدي وړتیاوې وارزول شوې او د بانکي قوانینو او مقرراتو د پلي کېدو کچه هم وڅېړل شوه. همدارنګه د افغانستان بانک د غیر بانکي مالی مؤسسو د تنظیم په برخه کې هم مهم اقدامات کړي. د دې ډلې د برېښنا تادیاتو جامع لاکو تصویب او نافذ شو چې د برېښنایي تادیاتو مالي خدمتونو او ډیجیټلي راپور ورکړو لپاره یو روښانه حقوقي او تخنیکي چوکاټ رامنځته کوي. جیم، د پروژو د تمویل په برخه کې د 1430 هجري قمري کال په ترڅ کې د افغانستان بانک د ریاست الوزرا مقام د اقتصادي معاونیت او د مالیې وزارت په همغږۍ د ملي پروژو د تمویل میکانیزم بشپړ کړی. دا اقدام د لومړي ځل لپاره د سوداګریزو بانکونو ته زمینه مساعدوي څو د خپلو عایداتي بانکي فعالیتونو ترڅنګ د هېواد د اقتصادي پراختیا په بهیر کې هم د فعال شریک په توګه ونډه واخلي. تمویلونو ټول شمیر 114,000 او 233 ته رسېدلی او د دغو تمویلونو ټولیز ارزښت 9 میلیارده 390 میلیونه 694,000 او 419 افغانۍ ته رسیږي. د یادو تمویلونو په پایله کې 141,000 او 809 کسانو ته مستقیم او غیر مستقیم کاري فرصتونه برابر شوي. همدارنګه د فعالو ترلاسه کېدونکو تمویلونو شمیر 40,000 او 915 ته رسېدلی چې ټولیز اندازې 2 میلیارده 994 میلیونه او 910,000 او 240 افغانۍ ده. مهمترین دستاوردهای وزارت ترانسپورت و هوانوردی در سال در سال 1447 هجری قمری در مجموع از تمامی میدانهای هوایی افغانستان بیش از 12,896 مسافر انتقال یافته است. طی همین مدت تنها از میدان هوایی کابل 2,865 پرواز داخلی و 4,596 پرواز خارجی صورت گرفته است. در سال
47 هجری قمری مجموعاً بیش از 46 میلیون و 592 هزار تن اموال تجارتی از طریق ترانسپورت زمینی انتقال یافته است. ب. د زیربناو د پراختیا په برخه کې په 1430 هجري قمري کال کې د شپېته پرمختیایي پروژو چارې پیل شوې دي چې له دې ډلې 21 پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي. همدارنګه د هېواد د ترانسپورتي زیربناو د پیاوړتیا لپاره د 180 نورو پروژو د پلي کولو چارې هم روانې دي. په همدې موده کې په کابل او ټولو ولایتونو کې د ښاري ترمینلونو جوړولو لپاره د ځمکو د تثبیت بهیر دوام درلود او تر اوسه یوازې په کابل کې د 4 ښاري ترمینلونو لپاره ځمکې تثبیت شوي دي. سربیره پر دې د ترانسپورتي تاسیساتو د پروژو د پلي کولو لپاره نږدې 10,000 جریبه ځمکه د وزارت ته سپارل شوې. د 15 میلیارد افغانیو په ارزښت د 26 ترانسپورتي پروژو چارې روان دي. همدارنګه په کابل ښار کې د 2 میلیارد افغانیو په ارزښت 10 نورې ترانسپورتي پروژې د پلي کېدو په حال کې. سربیره په دې د هېواد په 21 ولایتونو کې د 388 میلیونه افغانیو څخه په زیات لګښت 21 ترادو پارکونو او د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د 2.5 میلیارد افغانیو په ارزښت د 25 مسافرونکو او بارونکو ترمینلونو جوړولو چارې هم روان دي. په همدې کال کې د 45,000 څخه په زیاتو ترانسپورتي وسایطو کې د GPS دستګاوې نصب شوي او د لومړي ځل لپاره د افغان آنلاین ټکسي خدمتونه هم پیل شوي دي. جیم در بخش ارتفاع ظرفیت در سال 1447 هجری قمری برای ارتفاع ظرفیت 2886 تن از کارمندان این وزارت 47 برنامه آموزشی تخصصی و تکنیکی دایرگری است. در بخش هواشناسی با منظور اطلاع‌دهی از وضعیت جوی در تمام میدانهای هوایی کشور 40 دستگاه هواشناسی نصب گردیده و همواره از طریق رسانه‌ها اوسلویکتم هجری قمری کال کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مهمې لاسته راوړنې. الف د پروژو په برخه کې د کرنیزو تولیداتو د زیاتوالي لپاره 600 میټریک ټنه اصلاح شوي د غنمو تخمونه په 12 ولایتونو کې ویشل شوي. همدارنګه د غنمو د 855 د وریجو 891 او د جوارو 620 د معاشي کروندې هم جوړې شوي. سربیره په دې په زر جریبه ځمکه کې د څاڅکي اوبو لګولو سیستم سمبالي. په همدې موده کې په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د اوبو لګولو شبکې او ودانۍ بشپړې شوې دي. په کندهار کې 4 او په روزګان کې 2 د اوبو لګولو پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. همدارنګه د کاپیسا، لغمان، بغلان، کندوز، کندهار، ننګرهار او هلمند په ولایتونو کې 26,000 متره د اوبو ایستلو شبکې رغول شوي او بیا احیا شوي. همدارنګه په فاریاب ولایت کې د 100 میټریک ټنه په ظرفیت عصري سړې خونې کمپلیکس او د ننګرهار، لغمان، کندهار او روزګان په ولایتونو کې 8 د اوبو لګولو پروژې بشپړې شوي او په پکتیا ولایت کې د 600 میټریک ټنه په ظرفیت د عصري سړې خونې د کمپلیکس د جوړولو چارې هم دوام لري. سربیره پر دې د کرنې وزارت د 15 ولایتونو له بزګرانو څخه 1,400 میټریک ټنه خوراکي غنم پیرودلي څو د بیړنیو حالاتو په مهال اړمنو کسانو ته ورسول شي. دغه اقدامات د کرنیزو تولیداتو ودې، د مالدارۍ او
پیاوړتیا او د هیواد د غذایي امنیت تامین په برخه کې د وزارت ځانګړې پاملرنه څرګندوي. سربیره په دې د کرنې وزارت د کرنیزو پراختیایي د وجې صندوق له لارې بزګرانو او خصوصي سکتور ته د مرابحې او مضاربت له لارې شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ اسلامي تمویل ورکړی چې له امله یې د کرنې په برخه کې د پانګونې د ودې لپاره لازمي اسانتیاوې هم برابرې شوي. ب. بخش زراعت. در سال 1447 هجری قمری با 1720 مستاجر در ولایت‌های بامیان، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، پکتیا، پنجشیر، تخار، جوزجان، خوست، دایکنډي، راول، سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، کابل، کاپیسا، کندوز، قندهار، کنر، لغمان، لوگر، میدان وردک، ننگرهار، نیمروز، هرات و هلمند قرارداد اجاره منعقد شده است. بر بنیاد این قراردادها 9000 جریب زمین در بخش‌های زراعت، کشت تولید، فارم‌های مرغداری، ماهی پروری، پمپ استیشن‌ها، آنتن‌های مخابراتی، باغداری، پارکینگ وسایط، تأسیسات نفت و گاز، پروسس شیر و لبنیات، هتل و موترشویی و اجاره داده شده است. همچنان بیش از 41705 جریب زمین اماراتی از سوی این وزارت و 24 اداره اماراتی جهت استفاده و مقاصد مختلف انتقال گردیده است. بر مبنای معلومات اداره احصایه و معلومات در سال 1447 هجری قمری در سطح کشور در 1.89 میلیون هکتار زمین مشمول 1033 میلیون هکتار زمین آبی و 562,000 هکتار زمین نرمی گندم کشت گردیده است. همچنان در سطح 18 ولایت کشور در مساحت 135,000 هکتار زمین برنج کشت گردیده است که در مقایسه با سال گذشته 4.6% افزایش را نشان می‌دهد. بر مبنای معلومات اداره احصایه و معلومات مجموع ساحه باغ‌ها در کشور به حدود 258,000 هکتار رسیده است که در ضمن 15 سال گذشته 119% افزایش را نشان می‌دهد. همچنان ساحه تاکستان‌ها به نزدیک 100,000 هکتار رسیده که بیانگر افزایش 21% در این مدت می‌باشد. جیم د مالدارۍ په برخه کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال په هېواد کې هر کال شاوخوا 1.9 میلیونه متریکه ټنه شیدې تولیدېږي. په داسې حال کې چې د هېواد کورنۍ اړتیا نږدې 3.7 میلیونه متریک ټنه ده. سره له دې چې د شیدو تولید د کورنۍ اړتیا له کچې لوړ دی، خو د شیدو د تولید ډېرې برخې په لرې پرتو سیمو کې اوسیږي او له دغو سیمو څخه په منظم شکل نسي راټولېدل. له همدې امله د لبنیاتو د اړتیا یوه برخه لا هم له وارداتو څخه تامینېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د خصوصي سکتور سره په همغږۍ په پام کې لري چې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو او په لرې پرتو سیمو کې د شیدو د راټولولو او پروسس منظم مرکزونه رامنځته څو دې ستونزې ته په اساسي توګه رسېدلی شي. د غوښې په برخه کې د هېواد د اړتیاوې اوس مهال له کورنیو تولیداتو څخه پوره کېږي او د غوښې مناسب ځایونه هم د خصوصي سکتور لخوا د هېواد مختلفو ساحو کې ترتیب شوي. په 1440 هجري قمري کال کې د کرنې او مالدارۍ وزارت په ټول هېواد کې منظم وقایوي پروګرامونه پلي کړي چې د ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي او د څارویو د تلفاتو په کمولو کې مهم رول درلودلی. همدارنګه په همدې کال کې د مالدارۍ د سکتور د ودې په موخه په 21 ولایتونو کې د حیواني کلینیکونو د ترمیم او تجهیز چارې هم ترسره شوې او د څارویو د نسل د اصلاح په برخه کې د 200,000 شیدو ورکوونکو غواوو لپاره مصنوعي القاح هم ترسره شوې. د طبیعي سرچینو د ساتنې په برخه د طبیعي سرچینو
د ساتنې او د ځنګلونو د بیا احیا په موخه په بادغیس، هرات او بلخ ولایتونو کې 140 هکتاره تخریب شوي د پستې ځنګلونه بیا احیا شوي او د هېواد په 9 ولایتونو کې 115 هکتاره د چهارمغزو ځنګلونه هم خراب شوي. په همدې کال کې د هېواد په کچه د ملي نیالګیو کینولو کمپاین له لارې شاوخوا 18.8 میلیونه نیالګي کینول شوي چې ډېرې برخه په ځنګلي سیمو کې موقعیت لري. د کرنې وزارت د ځنګلونو د ساتنې او د بې رویه پرې کولو د مخنیوي په موخه په ځنګل لرونکو ولایتونو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم پلي کړي او د خلکو د همکارۍ په جلبولو سره د ځنګلونو د ساتنې بهیر پیاوړی کړي. د احصایې او معلوماتو ادارې د معلوماتو له مخې د هېواد د ځنګلونو د تر پوښښ لاندې ساحې نږدې 1.8 میلیونه هکتار ته رسیږي چې د افغانستان د ټول مساحت ته 2.15 څخه زیاته برخه جوړوي. همدارنګه د ځنګلونو او نباتي پوښښ ټولیزه ساحه نږدې 3.3 میلیونه هکتار ده چې د هېواد د ټولې خاورې له 15% څخه برخوردار پاتې. مهمترین دستاوردهای وزارت صنعت و تجارت در سال 1447 هجری قمری. الف در بخش صنعت در سال 1447 هجری قمری موافقتنامه تجارتی ترجیحی با کشور ازبکستان به امضا رسید و موازی به 2804 جلب زمین با 576 کارخانه در ولایت‌های مختلف کشور توزیع گردید. در سال 1447 هجری قمری به تعداد 174 شرکت جدید و بزرگ صنعتی در 16 سکتور ایجاد و فعالیت آغاز نمود که با این ایجاد شرکت ها مجموعاً مبلغ 34 میلیون دلار در بخش‌های صنایع اولیه، خفیفه و ثقیله سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. در حال حاضر افغانستان در 300 قلم تولیدات داخلی به ظرفیت خودکفایی رسیده و همچنان در 100 قلم تولیدات داخلی به ظرفیت نیمه خودکفایی نزدیک شده است. معافیت گمرکی 1,746,725 تن مواد خام وارداتی و معافیت گمرک 1,329 پایه ماشین‌آلات در بخش‌های مختلف صنایع از دستاوردهای دیگر وزارت صنعت و تجارت تا سال 1447 هجری قمری میباشد. ب. د سوداګرۍ یعنی تجارت په برخه کې د 1440 هجری قمري کال په ترڅ کې د افغانستان د سوداګرۍ ټولیز ارزښت 14 میلیارده او 901 میلیونه ډالر ته رسیدل. په داسې حال کې چې تیر کال دا کچه 14 میلیارده او 4 میلیونه ډالر چې د هېواد د سوداګرۍ د ودې څرګندونه. همدارنګه په همدې موده کې د صادراتو ارزښت 1 میلیارد او 222 میلیونه ډالرو او د وارداتو ارزښت 12 میلیارده او 108 میلیونه ډالر ته رسیدل. حال دا چې تیر کال د صادرات 1 میلیارد او 207 میلیونه ډالرو او واردات 11 میلیارده او 318 میلیونه ډالرو چې په دې توګه د تیر کال د لارو د ستونزو سره سره بیا هم صادرات 15 میلیونه ډالر او واردات هم 9% زیات شوي. د سوداګرۍ وزارت په برخه کې دا د هېواد لپاره یو ډېر مهم ګام و. تیر کال تقریبا د 10 میاشتو نه ډېره موده کېږي د پاکستان سره ټولې مواصلاتي لارې تجارت په مخ باندې تړلې، خو بیا هم د صادراتو په برخه کې 15 میلیونه ډالرو زیاتوالی او د وارداتو په برخه کې هم د 9% زیاتوالی د دې ښوونه کوي چې یاد وزارت په خپله کاري برخه کې له حده زیات کوشش کړی څو بازارونه له موادو ډک وساتل سي، تجارت روان وساتل سي او د لارو بندښت لوی اغېز په هېواد باندې ولري. د تیر کال په پرتله د صادرات 1% او واردات 2% زیات شوي دي. د کورنۍ تولیداتو د بازار موندنې او ملاتړ په موخه په هېواد دننه 20 او له هېواده بهر 22 نندارتونونه هم جوړ شوي دي. جیم د پانګونې په برخه کې په 1440 هجري قمري کال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د خصوصي سکتور او د ګاونډیو هېوادونو د خصوصي سکتورونو ترمنځ
د 2 میلیارده او 389 میلیونه ډالرو په ارزښت د 150 برلیکونو سوداګریزو قراردادونو او پانګونې تړونونو لاسلیک ته زمینه مساعده شوې. همدارنګه د پانګونې د جلبولو لپاره د همدې کال په لړ کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته 120 د پانګونې فرصتونه هم ورپېژندل شوي څو هغوی په دې برخو کې سرمایه ګزاري وکړي. سربیره پر دې د 5 کلونو مالیاتي معافیت، د ماشین آلاتو او د ټیټې کچې سوداګرو د مالونو ګمرکي معافیت، د پانګونکو له لارې د اسانتیاو برابرول، د بانکونو له لارې د اسانتیاو برابرول، انجینرانو او مسلکي کارکوونکو ته د 2 کلنې ویزې ورکول او په نوي کابل ښار کې د ځمکو ویش هغه اسانتیاوې دي چې په 1440 میلادي قمري کال کې د راستنېدونکو سوداګرو او پانګوالو لپاره برابر شوی. در پایان بار دیگر از حضور ارزشمند مسئولان ادارات اماراتی، نمایندگان گرامی رسانه‌ها و ملت مسلمان و غیر افغانستان صمیمانه سپاسگزاری می‌نماییم. امید است برنامه حکومت در آینه مطبوعات زمینه ساز تقویت هرچه بیشتر اعتماد میان حکومت و مردم، انعکاس واقعیت‌ها، تبیین دستاوردها و تحکیم وحدتی ملی باشد. از بارگاه خداوند متعال مسئلت داریم که به کشور عزیز ما صلح پایدار، امنیت، ثبات، عزت و پیشرفت روزافزون عنایت فرماید و به همه ما توفیق خدمت صادقانه و مسئولانه به مردم ارزانی داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. د محترم مجاهد صاحب له هر اړخیزو معلوماتو یوه نړۍ مننه. یو ځل بیا د ټولو خبریالانو نه یوه نړۍ مننه. زموږ پوښتنې همدوره وې. په پای کې د محترم مجاهد صاحب، قدرمنو ویندویانو او ټولو رسنیو له ګډون یوه نړۍ مننه. زموږ کنفرانس همدلته پای ته ورسېد. پاتې ورځ مو بخیر.